که دا اسلامي معلومات مو خوښ شول نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. الله تعالی دې موږ ټولو ته د قرآن کریم د فهم او عمل توفیق راکړي. ای زموږ ربه، په دوی یعنې د مکې په خلکو کې له همدوی څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیاتونه ورته ولولي، کتاب او حکمت ور زده کړي او دوی پاک او اصلاح کړي. بېشکه ته ډېر غالب او د حکمت څښتن یې. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام دعا ده. کله چې یې کعبه جوړه کړه، هغوی له الله تعالی څخه وغوښتل چې د دوی په اولادونو کې یو ستر پیغمبر راولېږي. الله تعالی دا دعا قبوله کړه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په رالېږلو سره یې پوره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آیاتونه خلکو ته تلاوت کړل، قرآن کریم یې ور وښود، حکمت یعنې سنت او د دین پوهه یې ور زده کړه، د خلکو عقاید او اخلاق یې پاک او اصلاح کړه. دا آیات د کعبې د جوړولو په وخت نازل شوی مفهوم بیانوي. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د بیت الله د ودانولو پر مهال د خپل امت او راتلونکو نسلونو لپاره دعا کوله.